سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ به وي. دوستانو نن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته له یو نوي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو یو څو ملګرو دا پوښتنه کړې ده چې مثال که د موږ یا د موبایل د څنګ بټنه یا مثال د موبایل د مابین بټنه کار ونه کړي، نو موږ څه رقم کولی شو چې هغه کوم په اپلیکیشنونه یا کوم هغه چې موږ خلاص کړي هماغه بیرته ریموو کړي، یعنې ایسته یې کړو. نو زه به تاسو ته یو ډېر ښایسته اسانه سیټینګ در وښودم. نه بټن ته یعنې مثال د څنګ بټن ته نه اړتیا شته او نه د مابین بټنې ته. نو تاسو په ډېر اسانۍ کولی شئ چې د خپل موبایل کنټرول کړئ. نو دغه سیټینګ چې د هر موبایل کې شته، که سمسنګ ده که آیفون ده، په دې ټولو موبایلو په انډرایډو کې راغلی ده. ډېر یو ښایسته سیټینګ ده. نو راځئ ویډیو شروع کړو. له ویډیو مخکې نه زه تاسو ته یو خواست کوم چې دغه کومې ویډیوګانې چې زه تاسو ته جوړوم نو دغه سر سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ، نو کمنټ وکړئ. دا رقم ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې به زه تاسو درانه حضور ته جوړوم. نو دوستانو راځئ ورځو. اول به تاسې ولاړ شئ سیټینګ ته. کله سیټینګ ته لاړئ نو سیټینګ به تاسې خلاص کړئ. چې کله مو خلاص کړ نو تاسې به راسئ چېرته، دلته به تاسې ګورئ، تاسې به دغه اکسیسابیلیټي کوئ. دغه اکسیسابیلیټي دغه به تاسې اوکې کړئ. دا مې چې کله اوکې کړ نو تاسو ته بیا دلته یو رقم ته سیټینګونه راځي مختلف. نو تاسې به ولاړ شئ دغه یعنې انسټرکشن اینډ ډسټرای، دغه ته به تاسې ولاړ شئ. دغه ته چې ولاړئ دغه به کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړ بیا به تاسې دغه اسسنټ مینو دغه ته به لاړ شئ. دغه هم چې کلیک کړو نو تاسو ته به دغه مثال دغه هغسې ده، دا به تاسې خلاص کړئ. مطلب دغه ځای به تاسې اوکې کړئ. چې کله مو اوکې کړئ دا به تاسې فعاله کړئ. چې کله مو فعاله کړئ تاسو ته بیا داسې رقم ته یو چارخانۍ هغه راځي. دغلته تاسې ګورئ یو چارخانۍ هغه راځي. چې کله مو کلیک کړو نو تاسې اتومات همدغه چارخانۍ هغه ته ولي. دغه چې کله راغی نو تاسې به بیا څه شی کوئ. دوستانو زه لږ دا رنګ هغه کمه تیز کمه چې تاسې ووینئ. نو تاسې به بېرته باک اپ شئ، یعنې سیټینګ نه به وځئ. دغه نه تاسې وینئ دغه رقم ته یو چارخانۍ سیټینګ درته فعاله کېږي. داسې کله درته فعاله شو نو تاسې په دې کې ګورئ مثال ډېر خلک وایي چې هغه یو رقم ته موضوع دي په ما باندې هغه کې راځي په موبایل کې ماوس رقم ته کار کوي، عین شی لکه کمپیوټر غوندې کار کوي. نو تاسو که غواړئ چې هغه ماوس فعاله کړئ نو همدې جنه فعاله کېږي. که غواړئ چې مثال موبایل ګول کوي، ګول یې چالان یې کوي، ریسټارټ یې کوي، نو همدې جنه کېږي. او که غواړئ چې هغه کوم اپلیکیشنونه تاسې خلاص کړي مثال دغه بټن په واسطه سره موږ ایسته کوو که نه، دغه رقم ته له همدغه اپلیکیشنونه مثال دغه سیټینګ نه کېږي. نو ګوره دلته مختلف پوینټونه راځي. دلته ګوره سکرین آف، تاسې اتومات دغسې کلیک وکړئ سکرین آف کېږي. ولیوم له دې جنه کنټرولولی شئ. او ډېر خلک وایي چې سکرین شاټ نه اخیستل کېږي، نو دې جنه تاسې کولی شئ سکرین شاټ واخلئ. او هوم ته مثال خپله تاسې غواړئ چې بېرته هوم ته ولاړ شئ، هوم ته تللی شئ. مثال دغه ته دغه درې خانو مثال دغه کومه صفحې تاسو خلاصې کړئ غواړئ چې ایسته یې کړئ، نو دغلته ګورئ تاسې هماغه درې ریسنټس دغه کې باک هم مثال تاسې کولی شئ چې باک لاړ شئ هغه نه. او دلته ګوره مثال دغه بیا ډېر ښایسته اپلیکیشنونه په دې کې دي. لکه مثال غواړو چې موږ د ماوس رقم ته شکل جوړ کړو، تاسې وینئ اتومات بس کلیک کولی شئ. هر رقم عین شی لکه کمپیوټر غوندې به تاسو ته کار کوي. نو ډېر یو ښایسته سیټینګ ده. په دې کې په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه کوئ. مثال کوم ځای تاسو غواړئ چې زوم کوئ، مثال زه غواړم چې هغه دغه سات چې ده دغه زوم کوم، نو تاسو به دغه کلیک کوئ. چې کله مو کلیک کړو نو تاسو ګورئ د کوم یو مثال کار نه کوي، یعنې رالنډول غواړئ نو دغه رقم ته رالنډېږي. نو ډېر یو ښایسته سیټینګ ده. مثال له دغه نه باک اپ چې لاړ شو دلته نور هم ډېر کراسن دی. سکرین کنټرولر ده. مثال تاسې ګوره د خپل سکرین سره کوم کنټرول کوئ. مثال نورو ځای ته اړتیا نشته چې تاسو کلیک وکړئ. دغه سکرین کنټرولر د اتومات له یو ځای نه بل ځای ته بول کېږي. نو بل دغسې مختلف اپشنونه دي کې مثال تاسو ګوره له دې جنه زوم کولی شئ د هغه او سکرین روټیټ کولی شئ چې روټیشن یې سره کم ته کوئ. هغسې برایټنیس یې کولی شئ چې مثال برایټنیس یې زیات کو کم کو همدې جنه کنټرول کېږي. او ډېر ښایسته سیټینګ ده. نو که غواړئ چې دغه رقم ته سیټینګونه مثال تاسو ته وښودم زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا رقم ښایسته ویډیوګانې مې انشاءالله زه تاسو ته جوړوم. او نور که کوم مشکلات لرئ تاسو کولی شئ کمنټ کې ماته کمنټ پرېږدئ. نو دغه رقم ته پوښتنې وکړئ. نو زه به خپل واتساپ نمبر هم ورکړم. واتساپ نمبر کې هم تاسو کولی شئ ماته میسیج پرېږدئ.